السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د کرکټ لایو میچونه چې کم دي تاسو څنګه د خپل موبایل څخه په فل ایچ ډي کې په ډېر کم انټرنیټ مصرف سره کتلی شئ. نو ګورئ دوستانو، ډېره اسانه طریقه ده. په دې ویډیو کې همدا طریقه در زده کوم. ویډیو تر اخره ګورئ. که چېرته تاسو په فیسبوک کې بعضې ګوره لایو راشي وروسته کار پرېږدي یا هغې کوالټي ایچ ډي نه وي، دغه شان ډېرې مسئلې راځي. دغه شان نوره ویبسایټ هغه چې کم دی په صحیح طریقې سره کار نه کوي. د کرکټ لایو میچونه چې کم دی په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې طریقه در زده کوم چې تاسو به په فل ایچ ډي کې کتلی شئ. ورسره به دوستانو د هغه مصرف چې کم وي ستاسو د انټرنیټ ډېر کم به وي. په ډېر کم انټرنیټ سپیډ سره به هم تاسو کولی شئ چې هغه میچونه وګورئ. نو د دې لپاره ګورئ، تر ټولو اول به تاسو یو ایپ ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي. ګورئ دلته کې تاسو کله چې کومه ویډیو ګورئ د دې په کمنټ کې دغه شان یو لینک به وي. په هغه لینک باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په لینک باندې کلیک وکړو، بیا دلته کې په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته اوپن ان بروزر یې کوئ، ځکه چې دا یو اف ای کې فایل دی. په دا په پلی سټور کې یا په بل ځای کې نشته. نو اف ای کې فایل له دې ویبسایټ څخه ډاونلوډ کولو لپاره تاسو به په دې طریقې سره اوپن ان نیو بروزر چې کوم دی په دې باندې کلیک کوئ. د اف ای کې فایل ډایرکټ د فیسبوک هغه نه کار نه کوي. نو کله چې دلته کې راشئ په ډاونلوډ کلیک کړئ. هغې وروسته که ایډ راځي کلوز کوئ او بیا دلته کې دوستانو تاسو ته به یو 10 سکنډه وروسته د ډاونلوډ اپ کې درکوي. نو په ډاونلوډ اپ کې باندې چې کلیک وکړئ ستاسو اپ به ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي. نو اوس به په دې کې تاسو لکه د نن چې افغانستان د پاکستان میچ دی، دغه شان نوره میچونه څومره هم میچونه چې د ایسیا کپ یا کوم هم وي چې د کرکټ وي تاسو څنګه کتلی شئ. نو د دې لپاره به ګورئ دوستانو، تاسو راشئ، ویډیو ضرور ملګرو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کولی شئ. د دې لپاره به دوستانو دا ایپ تاسو آن کړئ. د ایپ نام کې دا چې زه هیډ کړم ځکه چې دا نه دی الاو په ویډیو کې د دې ایپ ښودلو کاپي رایټ راځي پې. نو اوس ګورئ دلته کې تاسو راشئ په سپورټس کټګري باندې کلیک وکړئ. په دې کې نوره هم تاسو ته ټي وي چینل یا نوره داسې کومې ډرامې چې دی هغه میلاویږي. نو تاسو هغه هم کتلی شئ په دې کې. نو د دې لپاره چې تاسو لایو کرکټ میچونه په فل ایچ ډي کې په کم انټرنیټ مصرف سره وګورئ، د دې لپاره به دلته کې تاسو ته په سپورټس کټګرۍ کې ټول هغه چینل راشي کم چینل کې چې تاسو ته لایو کرکټ په هغې ټي وي چینل باندې په دې ایپ کې په خپل موبایل نه مفت کتلی شئ. د دې لپاره به تاسو کم یو چې خوښ شي په هغې باندې به کلیک وکړئ. په هغې باندې کلیک کولو سره ګورئ دوستانو اول کې یو څه نه لوډینګ کوي. زما انټرنیټ دلته کې ډېر سلو دی، خو بیا هم دغه چینل چې کم دی زه به کتلی شم. اوس خو په دې چینل باندې لایو کرکټ میچ نه دی سټارټ ځکه چې 9 بجې به سټارټېږي. نو کله هم چې تاسو په هغه ټایم باندې چې کم ټایم کرکټ لایو میچ سټارټ وي، دا ایپ خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. په دې طریقې سره ورشئ په کم چینل چې ستاسو خوښېږي په دې کې په لسګونو چینلې دي، تاسو په هغې باندې لایو کرکټ میچ کتلی شئ. نن د پاکستان افغانستان میچ دی، نو حتما دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په فل ایچ ډي کې وګورئ. که د ایپ لینک چې کوم دی په اولني کمنټ کې دی، نو په لینک باندې کلیک وکړئ. دا اپ کې فایل ډاونلوډ کړئ، ډېر زبردست دی. په دې کې په لسګونه ټي وي چینل دی چې تاسو د سپورټس د لایو کرکټ کم کرکټ میچونه چې دی لایو کتلی شئ. نو ویډیو حتما ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.